اوس یو شاګرد انتخاب کړ چې کمپیوټر ساينس وایي په 12 کې دا ویل چې انګلیسي ورته ضروري ده باید وی وایي د انګلیسي ترڅنګ دا ویل چې باید ای آی پروګرام پکې انسټال کړي او د کمپیوټر هغه اساسات وایي چې هغه ک ایچ ټی ام ال ک نور د کمپیوټر د عمومي زده کړې یو کورس ته ورسي. اوس راځي یا شخصي پونتون ته ځي او یا دولتي پونتون د کامیابی کې د کمپیوټر ساينس شروع کړي. دلته ما چې کمپیوټر ساينس شروع کړي اول سمستر کې می ټول مضامین یاد کړل. موږ سی پروګرامینګ ویل زه والله که په دې پیدم د کوم ځای شروع کیږي چې ختمیر د دې لپاره چې په امتحان کې پاسم نو زه راولم ټول می یاد کړ نه په پیدم چې څه وکم چې مشوره حفظ میکړه ټول او په هیڅ په هیڅ ځای په هیڅ نه پیدم د څه معنا لري. اوس یو شاګرد کمپیوټر ساينس رالی د کوډینګ د شان د اول ځل لپاره یا ورته داخل سي نو یا په ډیر موضوعات نه پیږي ډیر کتابونه ورته بخي ناولدي. ستا په نظر دی باید د کمپیوټر ساينس د اول سمستر شروع کړي کم شان په نظر کې ونیسي او څه باید وکړي؟ دا د ټریکی او سخته پښتنه د انجنیر صاحب اختیار ته وایم په جنجال به مې واړی. دوه شي نه دي، یو کس چیرته افغانستان کې کمپیوټر ساينس وای یو بیرون وای. زه د پاکستان او هندوستان او د دې درته وایم چې د دې کریکولم سره زه موافق یم، خو د افغانستان کریکولم سره نه یم موافق متاسفانه، او دا غي لپاره زه خپل دلایل لرم. دا کومه خبره چې تا وکړه په جونیئر کالج کې هندیان پاکستانیان دو خپل نسل روزي دو د سټټیسټیک سره بلدي دو د ډیر اساساتو سره قوي بلدي او دو چې کله کالج ته راشي پوهنتون ته راشي نو د دې ډیر اسانه او موږ تاسو څه شي کړی د الله سوال مضامین مکاتبو کې لوسی ډیر سخت ډکی دماغ مو اس فوکس نشو کولای نو دا شي نه راته ډیر کمپلیکیټډ ښکاري او د شروع نقطه نه ښکاري راته. زما یادې کې زه په هند کې په دې شوینو بالکل نه پیدم، اول یو سمستر خو په هیڅ شي نه پیدو. ما یو کورس وکړ په هغه کورس کې قسم داسې و چې هغه په دې پروسس نه پوهېده په دې ترتیب نه پوهېده نو هغې موږ ته به ډایرکټ د سی د فنکشن ټاپک یې شروع کړه. دا چې تالته لیبرریز وایي ویریبلز وایي دغه شروع کړه ډایرکټ وایي فنکشن شروع کړه بیا به ګنګ شو موږ نو اوس هم وایم چې که خدای مسلمان کې ښه به شي ډېر راجش جین استاد نومېده هغې ته چې ولاړو موږ نو هغې دغه ترتیب راته ډېر ښه کلیر کړه لکه څنګه چې موږ تاسې حساب له 0 1 2 3 10 پورې ځو دغسې که چېرته موږ د کمپیوټر ساینس زده کړه له 0 نه 1 2 3 10 پورې ویسو ډېره مفیده راځي. افغانستان کې زه د ډېرو پوهنتونونو نه خبر یم په اول سمستر کې د سی پلس پلس نه شروع کړي څوک یې پایتن جاوا یې ډایرکټ دویم سمستر کې شروع کړي یو کمپلیکس او ان پروسیجرل دغه د سنومیږي د کریکولم دی زه دې سره موافق نه یم. دا اوس هم په ګوګل کې که تاسو سرچ کړئ د نړۍ نور علماو دغه واخلي د کمپیوټر ساينس په ټاپ 5 کې د سی لانګویج دی پروسیجرل لانګویج باید منګل په ترتیب سره شروع وکړو ځکه چې کوو زه د پروګرامینګ لانګویجونو کې د سی ډیر طرفدار یم او وجه دا ده چې تا ته اساس درکوي بیسکس د سترونګ جوړي پروسیجر لانګویج د هر کنسپټ ډیر په اساسي شکل زده کوي. بیا کدا د زکه سی پلس پلس تلاړي اوبجیکټ اورینټیشن زیات شو جاوا ته ولاړل یالته د یو آی مسالې زیات شوې ورپسې ک پایتن ته ولاړل بیا خو اساس جوړ کول ځانته سلور ټیرونه کې دا بیا که وروسته د باډي ډیزاین کړه که سپیډ دی ورکوه هغه نور مسلې دي خو اساس دی باید وي. دغه یو مس کنسپټ د افغانستان کې متاسفانه موږ چې خپل سټارټ اپ د پکسل هب په نامه کړو هلته موږ تدریس کې لومړنی سبجیکټ د سی وای او زیات شاګردانو باور نه کوي چې وای سی زړه ژبه د موږ ولي وایو ولي موږ سینه شروع کو دا خو او ډیټډ ده بعضې شیونه داسې معنا لري لکه یو طب پوهنځي کې چې یو ډاکټر ووایي چې زه ولې د فارمسي نه یا د دوا د ساختار نه شروع وکړم زه ولې د دوا اساسات او یا عضوي کیمیا او یا د نوره کیمیا چې دا ولولم حال دا چې د معایناتو لپاره لیبارټي کې های لیول ماشینریز دی او زه باید په همدې باید ډایرکټ پوه شم دا غلط کار دی. ته به اساس پیژنې بیا به بل قدم بیا به بل قدم بیا به بل قدم ته او د افغانستان په کریکولم ډیزاین کې دغه اشتباه له اوله شوې ده. دوه شیونه چې زه ورسره بالکل موافق نه یم ترتیب د کریکولم او بل په اوپن سورس ټکنالوژیانو فوکس نه کول. منګه ټول مایکروسافت باندې فوکس کوو افغانستان ته چې ولاړ شي منګه ځان تړو مایکروسافت سره دغه کار د جرمني کړی دی دا اوس غټ حکومتي پروژې په لار اچوي چې څنګه له د یو د وینډر نه
دا ډیپندنسي ختمه کړي او اوپن سورس ته مایګریټ شي. او په هند کې که وګورئ که پاکستان کې نورو کې وګورئ اپریټنګ سیسټم درته لینکس وایي اوپن سورس، لیسی درته شروع کوي جاوا اوپن سورس، پی ایچ پی اوپن سورس، پایتون اوپن سورس. دغه ترتیب زما ډیر خوښ دی. حتی موږ پوسټ ګریس سیکول وایي چې هغه فری اوپن سورس دی. خو زه په دې عقیده یم چې یو پروسس د لرنینګ پروسیجرل لانګویج، بیا ورپسې اوبجیکټ اورینټیشن، بیا همداسې ایزینس او تر پایتونه که ورسېدلې او غټو لایبرریو ته د پانډاس وغیره ته د لاس واچو ښه خبره ده. او جمع اوپن سورس باندې فوکس. زه په ایس آی ملي کې چې وم زمونږ مشران چې ول هغه هم له هند نه امریکا نه حتی ډګریانې درلودلې، د اسټرالیا نه، نو هغو هم ټول دا فوکس و چې موږ څنګه خپل سرور اوبنټو ته یا ریډ هیټ ته ویسو، که موږ ای سی 2 په ای ډبلیو ایس کې اخلو هغه څنګه موږ اوپن سورس دغه کو. او خاص فوکس همدا و چې اول ځل لپاره په افغانستان کې په سپرینګ بورډ د جاوا فریم ورک چې دی په دې باندې سټرانګ کار وشو. او دومره جالبه کار و چې د هغې ځینې کارمندانو چې څوک هم بیرون وتلي دي یا څوک هم چې پاتې هغه نړیوال مارکیټ ته برابر دي. او دا د یو روزل شوي او تکړه جمهوري نسل نتیجه وه چې موږ دې ته ډېر فوکس وکړو. اوس څه شی دی؟ اوس چې خبرېږم انجینر صاحب، یعنې تاسې باور په خدای وکړئ 2021 پورې د یو شخصي پوهنتون 1400 کمپیوټر ساینس شاګردان ول، 1400 او د 2023 اخره پورې زه هغه مربوطه پوهنتون سره غږېدم، هغو تعداد راغلی 350 ته 250 ته، دغه یې رینج و د کمپیوټر ساینس د محصلینو. نو تاسې څه وکړئ؟ نو بیا ګروت کمیږي. دا د سره 100% موافق یم. کله چې کمپیوټر ساینس شروع کړي د کمپیوټر ساینس کې فاونډیشن باندې ځان پوه کول فرض دي. که فاونډیشن باندې پوه نه سوې 15 کال وروسته که ته په واسطه مې ځای ولګېږې ته به بیرته ځې فاونډیشن به زده کوې. بالکل. د دې زده کولو لپاره اوس هر څه شاګرد آماده دي. د ای آی په مرسته زده کولای سي، د یوټیوب څخه زده کولای سي، کتابونه شته. متاسفانه که زموږ کریکولم صحیح نه وي خو ته ډېر نور ریسورسز لرې چې بې له دې چې ته هغه وخت په هغه کریکولم ضایع کړې چې هغه تا ته په درد نه خوري، هغه کولی سي د یوټیوب څخه په ځینو معتبرو کورسونو او وړیا کورسونو تېر کړې او هغه مهارتونه زده کړې. اسانه طریقه به یې دا وي چې که ته یو کریکولم زده کوې کولی سي د هغه څخه 3-4-5 عکسه دا مضمون د چاپټرو څخه واخلې او ورکړې ای آی ته چې په نن عصر کې دا مضامین زده کول او په دې مضامین کې کم اساسي شیان زده کول مهم دي. یوازې پر هغو تمرکز کول او دغو نه زده کول چې هغه مضمون پاس کول، نور هغه تمرکز او فکر صرف په دې وکړه چې کم مضامین تا ته په 2024 کې په درد خوري. ډېر داسې شیان راغله چې د ای آی د راتګ سره هغه بیخي له منځه ولاړه. او متاسفانه د افغانستان په اکثره پوهنتونونو کې اوس هم داسې شیان تدریس کېږي چې په 2024 کې د هغه استعمالول یا په نن ټکنالوژي کې د هغه استعمالول هیڅ نشته. نو او بل دا چې د زده کړې لپاره ضرور نه ده چې هغه ستا استاد همیشه مسلکي. پخوا خو فرصت دا و چې یوټیوب نه و، انټرنیټ نه و، کتاب پورې ټول ارتباط درلود، ای آی نه و. اوس د زده کړې لپاره ضرور نه ده چې ستا استاد بیخي مسلکي. که څوک غواړي زده کړې وکړي اول سمستر کې که ځان ته یو روډ ماپ د 4 میاشتې وټاکي، اول کې د اساسات زده کړي، شروع کېدای سي چې د کمپیوټیا ای پلس څخه وکړي چې کمپیوټر څنګه کار کوي، رام چې شي، د سی پی یو چې شي، د انسټالیشن څنګه کار کوي، بایوس. دا تر ټولو اساسي په دې ده چې وروسته بیا ته د ټربل شوټینګ یا کار وظیفې لپاره استفاده ځنې کولی شي. دې ته ورته کمپیوټیا نیټورک پلس دې زده کړي. په 4 میاشتې کې دا دواړه زده کړي او 3 میاشتې نور کې دي د پروګرامینګ فنډامنټل زده کړي. ته کېدای سي د سی څخه شروع کړي. داسې کورسونه دي په یوټیوب کې چې د سی د ووایه چې ته کولی سي هغه ستا د زده کړې مطابق ته درس پیدا کړي. اکثره خلک په مختلف طریقو درس زده کولی سي. یوټیوب ښه والی دا ده چې هر استاد په مختلف طریقه تشریح کوي. ته داسې استاد پیدا کولی سي داسې به درته تشریح کړي چې ته هغسې غواړې او تر څنګ ای آی څخه چې پوښتنه ځینې کولی سي. او ښه والی دا ده چې ای آی کې انټرنیټ ته هم ضرورت نشته. اوس خو د ای آی راغلی چې موبایل کې د سمارټ فون یې بس لوکل انسټال کړه، هر پوښتنه ځینې کوي هغه درته تشریح کوي. بالکل. خو ته به یو لوی جنجال جوړ کړې انجینر صاحب په دې سره. افغانان یو طبیعت لري، شاګرد چې دا له نورې نړۍ زده کړه بیا ځي کورس کې پوهنتون کې له استاده پوښتنه کوي، بیا استادان غوسه کېږي، ناکامۍ نمرې کټ کوي، داسې کارونه کوي. تاسې باور په خدای وکړئ، ما ورته وویل جلال آباد کې موږ د پکسل هب سټارټ اپ و، د دولتي پوهنتون محصلین به راتلل موږ ته
ما به اوله پوښتنه وکړه چې مونږه ویریبل ډیفینیشن ته انټیجر فلوټ یا مونږ دا ولې لیکو ډیټا ټایپس او د دې د لاجیک څه شی دی بیک ګراوند دا ولې راځي ولې ځکه مونږ باید کله چې لنګویج شروع کوو ډیټا ټایپس وپېژنو ډیټا ټایپس نه مخکې نور بیسکس باید وپېژنو د نومریک سیسټم وپېژنو چې انټیجر کم نمبر سي نو موږ به چې دا ورته تشریح کړ بیا به یو نیم شاګرد نه اشتباه وشوه پوهنتون کې به استاد پوښتنه وکړه چې استاده ویریبل د ډیفاین ک فلوټ دی ولې ولیکه یا د انټیجر ولې ولیکه نو هغه به ورته غوسه شو چې تاسو پکسل هب ته تللی دا زمونږ سٹارټ اپ به خو ته خو نو تاسو اخلاق ډیر خراب شوی دي هغه بیچاره به بیا نمرونه هم په عذاب ک صنف نه به وزاورو دا تاسو کوم خبرې وکړلې دا د یو ماډرن ټولنې لپاره ډیر ښه دي کاش کې دا استادان یا د نور مربوطه کسان زمونږ غووري چې کوم محصل لتانه په تا په فیلډ کې یو شی نوې زکی او مثبت وو نو تشویق کا که منفي او اصلاح کا دغه چاره خو که دا چاره تا ورته وښودلې او دا خبره چې ما درته وکړه دا دې اډ نه کړلې بیا به د معاصرینو او استادانو نو خو استادانو ته ښه والی دا دی چې دا فرصت استادانو ته مهیا سوی یعنی که یو استاد غواړي صنف ته آمادګي ونیسي پخوا کې په پریزنټیشن او په آمادګي ساعتونو وخت نیول یا به هم زاړه مواد د بل استاد سره واخیسته یا به د تېر کلو مواد پرې راوسته هغه به پریزنټیشن کې تر ټولو خسته کن پریزنټیشن به جوړ کړي اوس دغه کار استاد ته په لاس 15 دقیقو کې سوی استاد زه یو شی که همیشه د کمپیوټر ساینس یا مکتب کې زه غواړم د استاد څخه دا چې عملي مثال راکړي چې په نن ژوند کې دا شی څنګه کار کوي یا دا شی چیرې استفاده کیږي موږ ډېر د شان په پوهنتونونو کې زده کوو خصوصا د ریاضات مربوط په دې نه پیږي د دې استعمال په آینده کې چیرې استادان دغه کار کولای شي د AI په مرسته شاګرد ته په اول 2 سمسترو کې سم صحیح ورزده کړي طبعا کریکولم کې مشکلات شته خو استاد کولای شي چې دغه یو مرسته د شاګرد څخه او د شاګرد ژوند بدلولای شي یعنی که یو ښه استاد صحیح تدریس ورکړي ټول ژوند به عزت وي موږ تاسو ډېر ښه استادان درلوده چې اوس هم یادوو چې پلانکی ډېر تکړه استاد و هم به عزت کړي هم به قدر او بل ښه والی به څه شي که استاد صحیح درس ورکړي که بل څنګ ته کورس راوباسي هغه ټول شاګردان به ورځي د استاد څخه به درس وایي نو دا یو ښه د AI راتګ د استاد لپاره یو ښه فرصت ده نو هغه استفاده ځینې کولی شي چې دغه نسل وروزي او مسؤلیت یې ده دا کار وشي نو زمونږ د ټولنې هغه په ګډه به د لیول به بره ولاړ شي هم به شاګرد هم او کاش کې دغه نزاکتونه چې ته زما شاګرد دي او ته به ښکته یي زه چې څه وایم هغې ته به غوږ دی کومه پوښتنه چې زما په خوښه یې هغه به کوې دغه لیول ختم شي او هغه کسان چې تا ته د شاګرد په توګه راځي هغه د ورورۍ په فضا کې شي او دا ذهنیت ورکړلی شي چې دغه وطن موږ په ګډه جوړوو ته له ما نه ډېر مهم یې ځکه ما نه ته ځوان انرژي دې ډېره ده زه تا نه 10 کاله مخکې به زړېږم له منځه به ځم ته 10 کاله نور وطن مخ ته وړې نو ما او تا د یوې کښتۍ سواری یو او په یوه کښتۍ کې ناست یو هغه د وطن د جوړولو کښتۍ ده نو دا ډفرنشیټ ونه شي نه هلته به ته سرجي ورته وایې هغلته به ته هغه څه وایې چې هغه یې غواړي هلته د استادانو سایکالوجیکل سچویشن دغسې نه وي چې شاګرد پرې زړور لاړ شي دا منم اکثر استادان چې د خواشینې مې قار مې سخت سوالونه ولي هغه اکثر وخت هغه استادان چې ډېر په مضامینو پوهېږم نه دغه یو ځان ته ریزن جوړ کړي چې څوک پوښتنه ځینې ونه کړي چې بیا په امتحان کې سخت سوالونه راولي